اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باب الجنایات، باب ثابت دی په بیان کې د جنایاتو هغه مسائل چې په حج کې د تور پیښ شي، هغه مسائل هغه بیان دی درته. اذا هغه وخت طیبه که خوشبویي ولګول المحرم و محرم چې چا احرام تړلی وي د خوشبویي و عطر ولګول فعليه پر د باندې کفاره ده. و ان طیبه که چیر خوشبویي ولګول عضوا یو اندام کاملا فره فما هغه زاده چې زیات سي په علیه پر د باندې دم دم دي در یو اندام زیات یې سول بس پر د باندې دم دي، یعنی بیا یو پسو شي علالي. و اذا وقت وین طیبه که خوشبویي ولګول اقل کم من عضو در اندام فعليه پر د باندې صدقه ده. یو اندام پراه خوشبویي نه ولګول کم یې ولګول نو بیا پر د باندې چیش ده صدقه ده، یعنی خیرات کول دي. وین لبس کچیر واغستل صوبن جامه مخیطن ګنډل کالی واغستل او غطا یا پټ کې راسو سر یومن یو ورځ کاملا پراه فعليه پر د باندې دم دي. ګوره ګنډل کالی خود د لپاره احرام دي، خو په احرام کې دي نو چې د ګنډل کالی واغستل بس پر د باندې دم دي، یا د سر پټ کې یو ورځ پراه بس پر د باندې دم دي. وان كان كثير اقل من ذلك قدر دی اوراد دري اوراد کمول من ذلك قدر دی علي پر د باندې صدقه بیا صدقه ده، بیا دم نسته باندې، یعنی بیا بسال الاول نسته بیا صدقه معلومه صدقه بیا ورکلته معلومي جوړته. واذا وحلك چې وخري ربع سلرم راس د سر سلرم يسا وخري فساعدا یا زیات علي پر د باندې دم دي. دا سر سلرم يسا وخري یا در سلرم زیات وخري نو بیا پر د باندې چش دي دم دي. وين اقل كثير در سلرم يسا کم وخري فصدقه بیا پر د باندې صدقه ده. وين حلك كثير وخري موزل محاجمي هغه ځای د حجامت یا بغلون او در نامه لاندې د ځوینه وخرل من الرقبه یا د غاړه وخرل فعليه پر د باندې دم دي عند ابي حنيفه د امام صاحب. وقال يا رام صدقه پر دی باندې. وين قصه کچیر کم کا اضافیر نو کان کم کا یدی د لاس ورجله یا د پښو د لاسو د پښو کان کم کا فعليه پر د باندې دم دي. وين قصه کم کی اضافیر نو کان یدین د لاس ورجلن د پښه دی ولاس دی پښه ده فعليه پر د باندې دم دي. وین دی ولاس دی پښه نو کان کښنیک. وين قصك كم كأقل كم من 5 أزابين در بنزن وكان در سلور وكان كم كيا درين وكان كشنيك يا دوان وكان كشنيك فعليه پر دبان صدقه ده، يعني بیا دم نستبان. وين قصك كم كلا 5 أزابير بنزن وكان متفرقة جلا من يد ورجل بنزن وكان بريكل سوي د بشو سوي دانا ودوا بريكل دانا ودوا د لاس نكان بريكل فعليه پر دبان صدقه ده عند ابي حنيفه نزد امام صاحب وابو يوسف رحمه الله نزد امام صاحب. وقال محمد امام محمد صاحب عليه دم پر د باندې دم دي کڅم دا پنځنو کان د پریکړ دی جلا اند بشو د لاسو د لاسو لاستي د بشي دي خو پر د باندې دم ستا. وان طيبه کې خوشبي ولګول او لبس یا واغستل ګندل جامه او حلقه یا سر وخري من عذر د عذرسه، یعنی دا کارونه وکل د عذر یو تکلیف وي شی ورته ول فهو دای چې دی مخیر اختیار لري. ان شاء که خرص ذبح شاتن بسدیال ان شاء که خرص صدقه دی ورکې دا دوړ کې د اختیار لري. على 6 مساکین وشپږ مسکینان ته د صدقه ورکې ب3 اسبوع په درو کاسو سره من طعام د خوراکي شي اند ډوډۍ. وان شاء که خرص سامروجه دی ونسه 3 ایام درې ورځې فان قبل کچری چا مچ واصل او لم سي شذ مسکل بشاوت فشاوت خپل شذ مچکل یا په لاس ور وي په شاوت سره علي پر د باندې دم دي. ومن هغه څوک جامع کې جماع وک په احد سبیلین په یو د دوه لارو کې، یعنی د شذ سره دغه کې نزدېکات وکي وته وکله شذ په یو د دوه لار کې یا وخوا یا بل خوا عامدان په قاص سره او ناسین یا په هیر سره قبل الوقوف بعرفه د مخدر درې دی په عرفات باندې دل نه دی عرفات نه دی ترسوي دا کار وکي فسد حجه حج چې حج فاسد وعلي پر د باندې شاتون یو بسلا همسته ويمزي په الحج خپل حج دي کما يمزي لك هغه څوک من لبس يفسد حجه لك هغه نور خلق چې حج کې لك حج کسر فاسد سوي نه دی حج د رقم وکي خود د حج فاسد دی. وعلي پر د باندې الحج وحج دي من قابل راتلونکي کال بده برته د حج راګرځي د حج پر د باندې پات دي خو هغه بدای د حج پر کې هغه رقم لکه څنګه چې پر د باندې نه پاسد سوي، یعنی د صدر غاړي ساوشتي نه یعنی بیرته براتلونکي کار دی حج کې وليس نست عليه پر د باندې اندای فارقه چې جلا کې الامرات والشذ اذا حج چې حج کې بیا په دې سره دا پر دې باندې نست په قضاء په قضا کې دا پر دې نه زده بخام خار شذ جلا کې. وین جامع کې جماع وک بعد الوقوف ورسته د درې دوه بیا په پاره پاتره لم يفسدون پاسدي حج او حج کارپات سوي بیا د کور والا سره نږدې کات وکي کور والا سره جماع وکړ په دې باندې چې نه کیږي
حج نه پاسیدیږي. وعليه پر ده باندې بدنتون اوښ دی یعنی دم دی یعنی اوښه به دی حلالي. وین جامع که جماع وکړه بعد حلقې وروسته د سر د خریلو عليه پر ده باندې شاتن پسه دی. که چیرې هم عرفات سوی دی هم سر وخري بیا به دی څه چم کوي بیا به دی پسه حلالي. ومن هغه څوک جامع که جماع وکړه په عمرتي په عمره کې قبل د مخانده یطوف چې طواف کوي له هغه دغه عمرې دپاره 4 اشواط څلور شوته نه دي سوي د جمعه وکړه د خپل ښځه افسدها پاسه د سو دغه عمره و مزه اولاد سي په دې کې یعنی تک تیر دي سي در دي وقضاها قضا دي برته د دراوي وعليه پر د باندې شاتون یو پسه همسته دغه عمره بم برته را وګرځي او یو پسه به ملال کی. وین جامع که جمعه وکړه بعد ورسته ما دغه تا په له چې طواف کوي د عمره دپاره 4 اشواط څلور شوته عليه پر د باندې شاتون یو پسه دي چې څلور شوته کوي بیا پر د باندې یو پسه دي. ولا تفسد عمره بیا نه پاسیدي وینه که څلور سوي ولا بیا د جمعه د وس ولا بیا به یو پسه لالی خو پر د عمره پاسه د نه دغه نور به سپرک. ولا تفسد عمرته ومن هغه څوک جامع که جمعه وکړه ناسیان په یره سره په یو چا په یره جمعه وکړي چې کته وکړي د کور والا سره کمن لکه هغه څوک جامع چې جمعه وکړي عام تم په کسر ګوره هیره او په کاسته فرق نصر لري یعنی دی لکه په کاسته چوکي. ومن هغه څوک تا په کې طواف وکړي طواف قدوم محدثا بیا داسه په علي پر د باندې صدقه یو سړی بیا داسه طواف قدوم وکړي نو به صدقه ورکي. و ان کان جنوبا کې په جنابت وکي د جنوب ول پر د غسل واجب ول د طواف قدوم وکي پاله پر د باندې شاتن یو پسدي بیا به پسال علي. و من هغه څوک تا په کې طواف وکي طواف زیارت محدثا بیا داس پاله پر د باندې شاتن پسدي. و ان کان کچیر جنوب پاله پر د باندې بدنتون اوشه کې طواف زیارت خو اخري طواف دي کچیر دا وکي بیا داسه که بیا دا صدا جو د وکی یو پسه بالالي او که جنوب ول د وکی بیا به ودانه وشالالي. والافضل چې دی اندادي يعيد چې راوګرځي طواف مادام در څو پر چې به مکتن په مکه کې دی در څو پر وي دغه دی بیرته راوګرځي. ولا ذبح عليه ذبح پر د باندې نه خاصه خبره ده چې دی بیرته راوګرځي دا طواف. ومن هغه څوک تا په کې طواف وکي طواف صدر طواف صبر محدثا بیا داس طواف صدر بیا داس وکي علي صدقه پر د صدقه د امکان جنوبن که جنوب په علي پر د باندې شاتون یو پسدي. ومن هغه څوک تر کې پرېښوي 3 اشواط درې شوته پرېښو من طواف زیارت د طواف زیارت څلور وک درې پرېښو په هغه دونه چې کم دی په علي پر د باندې شاتون پسدي. و ان ترک 4 ک څلور پرېښو څلور اشواط څلور شوته پرېښو درې وکل څلور جم پاتو فساد نیازات بقي محرن ابدا د همیشه په احرام کې دی د احرام صدر سو پر وتل نه چې دغه ونه کی حتی در داسې وخت پورې توپاج طواف کې دغه. ومن هغه څوک ترک پرېښو 3 اشواط درې شوته پرېښو من طواف صدر د طواف صدر سره په علي پر د باندې صدقه ده. ومن هغه څوک ترک کې پرېښو من 4 اشواط د څلور شوتو سره په علي پر د باندې بیا شاتون پسدي. کچیر درې شوته د طواف صدر سره پرېښو پر د صدقه ده او که څلور پرېښو په علي شاتون پر د باندې پسدي یعنی دی به ابسال علي. ومن هغه څوک ترک پرېښو سعیت لل بین صفا او المروه په مابین کې د صفا او د مروه تاګه پرېښو په علي پر د باندې شاتون یو پسدي. وحجه حج د چې دی تامن پرسو. ومن هغه څوک افاظ کرا شوس من عرفات د عرفات قبل الامام د مخ د امام را شوسوي نه دي د عرفات څخه بیا را شوس وکړه ګرځي په علي پر د باندې دم دي. ومن هغه څوک ترک کې پرېښو الوقوف درېدل به مزدلفه پر مزدلفه باندې د مزدلفه درېدل پرېښو په علي پر د باندې دم دي. ومن هغه څوک ترک پرېښو رمي وشتل جماري د شیطانانو دغه څلو په ایام په ورځ کې کله هټوله یعنی دا درې ورځې وشتل کیږي په دغه درې سره ورځ نه پرې نو وشتل شیطانان په علي پر د باندې دم دي. وین ترک پرېښو رمي وشتل من واحد د یو ورځ د پالي پر د باندې دم دي کله یو ورځ د پرېښم پر د دم دي. وین ترک پرېښو رمي وشتل احد الجماري ثلاثه یو د درو شیطانان سره یو دانه پرېښو یو نه وشتي پالي پر د باندې صدقه ده. وین ترک پرېښو رمي وشتل جمره العقبه د غټ څل د غټ شیطان وشتل پرېښو په یوم النحر د اختر په ورځ وشتل کیږي پالي پر د باندې دم دي وینه کې د غټ پرېښو پر د دم دي. ومن اخذ اخر ک وزنډاوي الحق حلق سرخريل حتی در داسې وخت پورې مزت چې تیر سي ایام النحر د اختر د ورځ خو په کوم ورځ سر خریل کېږي د درغه ورځ ورواړه د اختر ورځ تیر شو په علي پر د باندې دم د عند ابي حنيز د امام صاحب. وكذا اذا اخر طواف الزيارات صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.